شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه چاله پلار وجلیو داغه ټول کار داو چې ټول عمر د اسلام خدمت کولو قرآن خدمت کولو حدیث خدمت کولو دین خدمت کولو سپینه ګیره په سرو وینو باندې سره دنیا نه یوړه داسې ده که نه ده داسې ده که نه شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه چاله پلار وجلی نه چاله رور وجلی نه بیا د شپږ اتیا کالو بوډا ضعیف په سپینه ګیره په چړو 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 چاکوانو وهل ځای په ځای زخمی کول او په دې حال کې د هغه شهادت دا د دین اسلام دپاره دی دا د قرآن دپاره دی دا د احادیثو دپاره دی دا د مدرسې دپاره دی دی که نه دی ډاکټر شیخ عادل خان شهید رحمت الله علیه د مولانا شیخ سلیم الله خان صاحب لخت جگر په کراچۍ کې په خپل ګاډي کې په ګولو سوري شو هغه ګاډی د وینو باندې سورو ډک سپینه ګیره دا د څه په وجه باندې دا د قرآن د خدمت په وجه باندې دا د حدیثو خدمت په وجه باندې دا د دین اسلام د خدمت په وجه باندې زما عزتمندو هغه رساس وکتل مفتی عبدالشکور صاحب هغه په خپل ګاډي کې شهید کړی شه که نه جی چاله او نه ورځي نو مه وایه شهید شه که نه چاله او ورځي لاس اوچت کې تاسو له سم نه درځي شهید شه که نه دا د چا دپاره شهید کیږي دا زمونږ دپاره کیږي چا دپاره دا ستا بچی ده چې نن د حفظ پټکې په سریږي دی پسې دغه پاکې وینې دی ښه دا د هغې برکت دی چې ستا په کور او کوڅه او محله کې سهار توده چای وڅکي پراټه وخوري او مدرسې ته راشي ماسپښین چای وڅکي او جومات او مدرسې ته راشي او دی په ګرمه ډوډۍ او په پراټه باندې تاله حافظ صاحب حافظ جوړ کي نو دا د دغه وینو برکت دی وایي سبحان الله ما تاسو په د چا په غوږ کې ودیو اتي صاحب چا مونږ د اتي په غوږ کې ودیو والله که په دا خبره پوهېږي واوره نن چې ما او تا ته د مور په غېږه کې کلمه نصیب شوې ده په دې پسې وینې پرتې دي په دې پسې قربانۍ پرتې دي واوره آغا د دوارو جهانو سردار خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ټول وائے صلی اللہ علیہ وسلم داغی خپل تر مبارک امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید شوے دے ستاتر چی دا اسلام نا شہید شی تبا سونا خوشحالے ستاتر چی دا اسلام نا قربان شی سونا با خوشحالے سونا ما لگیا ہے ترم شہید شوے دے پکی ترا ادا چاترو ادا امام الانبیاء ترو دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترو او بیا غوگونے پری شوی دی او پوزے پری شوی دا او سینے سیرلی شوی دا اخیر استدا دا دا سبان دی جگڑا وا دا پزمکا جگڑا نوا دا پا جیداد باندی جگڑا نوا دا پا وزیر اعظم باندی جگڑا نوا دا پا صدارت باندی جگڑا نوا جگڑا دا قرآن پا سروا سا پا سروا؟ قرآن پا سروا دا اسلام پا سر باندی جگڑا وا زما عزت مندو آغا قربانے دا نبی علیہ السلام غاخونا مبارک شہیدان شوی دا نبی علیہ السلام وجود مبارک نا وینی بیدلی دی دا نبی علیہ السلام صحابو کمی قربانے کری دی بلا